سلام علاقمندای زبان پشتو. امید لباس عافیت به تن داشته باشین. دوستای عزیز، شیوه جدید تدریس جدید آنلاین زبان پشتو است. امیدوار هستم ویدیوهای جدید ما مورد علاقه و پسند شما عزیزان قرار بگیرد. اما قبل از دیدن این ویدیو، دوستای عزیز چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و همچنان لایک و کامنت از یادتان نره. و دوستای عزیز، ویدیوهای ما کاملا به شکل جدید به شیوه جدید است. در اینجا ما گرامر، داستانهای کوتاه را، لغات و متنهای بسیار زیبا را تقدیم شما عزیزان می کنم. امیدوار هستم خوش شما عزیزان بیاید. که در این ویدیوی جدید ما بر شما یک متنک بسیار زیبا و ساده و کوتاه را بر خوانش گرفتیم. امیدوار هستم مورد پسند و علاقه شما عزیزان قرار بگیرد. د ځنګلونو ګټې. فواید جنگل ها. څوک ویلی شي چې ځنګلونه څه ګټې لري؟ کی گفته میتواند که جنگل ها چه فوایدی دارد؟ ځنګلونه د هیواد ارزښتمن شتمنۍ دي. جنگل ها سرمایه بزرگ و یا سرمایه با ارزش کشور است. ځنګلونه د چاپیریال په ښکلا او د هوا په پاکوالي کې ښه اغیزه لري. جنگل ها در زیبایی محیط زیست و پاکی هوا تاثیر خوبی دارد. په هغو سیمو کې چې ځنګلونه شتون لري، له سیلابونو څخه د کرنیزو ځمکو د وړلو مخنیوی کوي. در اون مناطقی که جنگل ها موجود است، باعث جلوگیری از سیلاب ها سرزمین های حاصلخیز می شود. زمونږ په هیواد کې ځنګلونه د پکتیا، کونړ، نورستان، ننګرهار، لغمان، سمنگان، بادغیس او هرات په ولایتونو کې شته. در کشور ما جنگل ها در ولایت های پکتیا، کونړ، نورستان، ننګرهار، لغمان، سمنگان، بادغیس و هرات می باشد. په ځنګلونو کې ځینې ونې بې میوې او ځینې میوه لرونکي دي. در جنگل ها بعضی درختان بدون میوه و بعضی درختان پرثمر یعنی میوه‌ای وجود دارد. نو موږ ته پکار دی چې د الله جل جلاله دغه لوی نعمت او ملي شتمنیو ته ځانګړې پاملرنه وکړو. پس بر ما لازم است که بر نعمت‌های بزرگ خداوند و سرمایه ملی کشور توجه خاصی داشته باشیم. لغات از این درس دوستای عزیز متوجه باشین. ما بر شما معنا کردیم. زنگل، جنگل، هیواد، کشور، شتمنی، سرمایه، چاپیریال، محیط زیست، اغیزه، تاثیر، سیمه، منطقه، کرنیز ځمکه، زمین حاصلخیز، مخنیوی، جلوگیری، پاملرنه، توجه، ګټې، فواید. میایم به بخش گرامر دوستای عزیز. در بخش گرامر ما کلمه را میخوانیم که ما بر شما کلمه و انواع آن را تشریح کردیم. امیدوار هستم شما از تشریح مستفید شوین. کلمه هغه آواز چې د یوې معنا لپاره له خولې څخه راوځي کلمه بلل کیږي. او آوازی که به خاطر یک معنا از دهن خارج می شود کلمه نامیده می شود. یا په بل وینا کلمه یوې معنا لرونکې لفظ ته وایي. یا به عباره دیگر کلمه یک لفظ معنادار است. په پښتو کې د کلمې ډولونه په لاندې ډول دي. در زبان پښتو انواع کلمه قرار ذیل است. لومړی نوم هغه کلمه ده چې د یو شی یا شخص د نومولو لپاره استعمالیږي، لکه کابل، احمد، آسمان، ونه. اولش دوستای عزیز اسم است. اسم کلمه ای است که به خاطر نامیدن یک شخص و یک شی استفاده میشه، مانند کابل، احمد، آسمان، درخت و غیره. دوم ضمیر هغه کلمه ده چې د نوم پر ځای راځي او د نوم د تکرار د مخنیوی لپاره استعمالیږي. ضمیر او کلمه ای است که به جای اسم میآید و برای جلوگیری از تکرار اسم استفاده میشه، لکه دی راغی، زه ولاړم، مانند او آمد، من میروم. دریم صفت هغه کلمه ده چې د یو نوم حالت، کیفیت او څرنګوالی بیانوي. صفت او کلمه است که حالت، کیفیت و یا چگونگی یک اسم بیان میکنه، لکه ښه سړی، بد سړی، تور قلم، نوی کور،
مانند آدم خوب، آدم بد، قلم سیاه، خانه جدید. ایچی است ای کلش صفات از دوست عزیز. څلورم فعل هغه کلمه ده چې په یوه زمانه کې د یو کار په کولو دلالت کوي. فعل چی است؟ فعل او کلمه است که در یک زمان به کردن یک کار دلالت می شود. لکه زه خط لیکم، من خط می نویسم. نوشتن چی است؟ نوشتن در اینجا فعل است که به کردن یک کار دلالت می کنه. پنځم قید. قید هغه کلمه ده چې د یو فعل، صفت او یا یو بل قید حالت څرګندوي او د هغوی معنا مقیدوي. قید او کلمه است که حالت و یا چگونگی فعل، صفت و یا یک قید دیگر بیان میکنه او هغوی معنا مقیدوی و معنایش چی میکنه؟ مقید میسازه. اما قسمی که صفت حالت اسم بیان میکرد، قید حالت صفت فعل و یا یک قید دیگر بیان میکنه. مثلا به ډیر هوښیاری کې، به بسیار هوښیاری. بسیار اینجا چی است؟ قید است که حالت هوښیاری را مقید ساخته. چټک منډه، چټک پر سرعت دوش هم منډه که حالت دوش چی کرده؟ مقید ساخته و یا ژر ژر، زود زود که یک قید دیگر مشخص ساخته و یا حالتش مقید ساخته. شپږم عادات هغه کلمې دي چې په ځانګړې توګه معنا نه لري او د فعلونو او نومونو سره د معنا د ifade کولو لپاره استعمالیږي. عادات او کلمه هایی است که به تنهایی کدام معنای مشخصی نداره، اما با اسم ها و فعل ها یک جو شده یک معنا را ifade میکنه. مانند ل ت که در جمله وقتی استفاده شوه لکور راغلم، کور ته زم، معنای خود ifade میکنه یا معنای خود مشخص میکنه.